شنونکي د وسلوالو طالبانو د قطر سیاسي دفتر د مرستیال او د مذاکراتي ډلې د مشر عباس ستانکزي د خبرو په غبرګون کې وایي د وسلوالو طالبانو جګړه پخوا هم د افغانانو پر وړاندې وه او اوس هم بهرنیان خوندي او د افغان وژنې لړۍ روانه ده. عباس ستانکزي امریکا غږ ډیوه راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د استرالیا او فرانسې عسکر د وسلوالو طالبانو لخوا نه دي وژل شوي. نوموړي زیاته کړې چې د استرالیا او فرانسې عسکر د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي او پوښتنه یې هم باید له افغان ځواکونو څخه وشي. شنونکي وایي د وسلوالو طالبانو جګړې له پخوا دیني سیغه نه لرله چې اوس د عباس ستانکزي خبرو سره یې مشروعیت له لاسه ورکړ. دوی وایي کله چې د استرالیا او فرانسې عسکر ووژل شول د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ډیر ژر د یادو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته او ویل چې برید کوونکي د دوی نفوذي کسان وو خو اوس بیرته منکر شوي دي. زه فکر کوم د طالبانو ډله اوس نور هغه مشروعیت له لاسه ورکړی دی چې هغه کوم دوی د جهاد په نامه باندې جګړه کوله د هغه جګړې نامشروعیت هغه وخت هم له لاسه ورکړو چې کله له امریکایانو سره توافق وشو. شنونکي وایي وسلوالو طالبانو دعوه کوله چې جګړه یې د بهرنیانو خلاف ده خو اوس د بهرنیانو د وژلو څخه انکار کوي نو جګړه یې د چا سره ده؟ د دوی په نظر وسلوال طالبان د پاکستان هیواد غوندې دوه مخې پالیسي مخ ته وړي او له حالاتو سره خپلې پریکړې او خبرې بدلوي چې دې چارې د دوی د جنګیالیو پر روان هم بد اغېز کړی او څه چې د دوی په خوله کې سیمې استخبارات ورکوي هماغه خبرې دوی کوي. اوس د امریکا د متحده ایالاتو سره د دوی مذاکرات روان وو بیا یو فیصله وکړله اوس دوی د دې نه منکرېږي چې موږ د بهرنیو ځواکونو په ضد باندې جګړه نه ده کړې موږ د افغان ځواکونو سره که جګړه کوي په کوم اسلامي لاره باندې دوی هغه جګړې ته هم ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بهرنیو پوځیانو د وژلو څخه د طالب مشر عباس ستانکزي انکار پراخ غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر افغانانو په ټویټر او فیسبوک لیکلي چې د وسلوالو طالبانو جګړه پخوا هم د افغانانو خلاف وه او اوس هم بهرنیان خوندي دي خو هر ورځ لسګونه بېګناه افغانان په وینو لمبول کېږي. د ویلو ده چې استرالیا او فرانسې له افغان حکومت څخه غوښتي چې هغه بندي طالبان خوشي نه کړي چې د یادو هیوادونو سرتیري یې وژلي دي.